نو دویمه اهمه خبره د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې د تعلقاتو دپاره هغه دا ضروري ده چې دا دواړه د یو ټیم دوه لوبغاړي دي او دا دواړه به چې کوم دي د حالاتو مقابله په شریکه به کوي. تاسو به اکثر د والیبال کې کتلی وي یو کس وي هغه سمیش ډېر ښه والی شي یعنې کټ ډېر ښه والی شي، بل کس به چې کوم دی نو هغه ډیفینس ډېر ښه کولی شي، بل کس به سنټر ډېر ښه چلولی شي. خو که یو کس ووایي چې نه جي زه سنټر هم چلوم او زه به سمیش هم کوم او زه به ډیفینس هم کوم، نو دغه ټیم به دا مقابله او دا لوبه ضرور بیلي. همدغه شانتې ژوند حالاتو کې به موږ ته هم ډېر مشکلات راځي، ډېرې ستونزې به راځي. نو دا ښځه او خاوند د یو ټیم دوه لوبغاړي دي، دوی به ګورئ په بل اړخ باندې به ګول کوي، په خپلو کې به په یو بل باندې به ګول نه کوي. کله کله پکې داسې ساده ګل غوندې په دې ټیم کې وي، اکثر